د کالیفورنیا ډي وي د پرمټ د پراکټس امتحان ته ښه راغلاست. اتمه برخه. اویایمه پوښتنه: تاسو غواړئ چې پر مخ لوړه په دوه طرفه سړک کې موټر ودروئ چیرې چې کرب نه وي. تاسو باید خپل د مخ ټایرونه کومې خواته تاو کړئ؟ اول: مخامخ. دوم: راستې خواته د سړک بغل ته. دریم: چپې خواته د سړک خواته. ځواب: راستې خواته د سړک بغل ته. ۲ پوښتنه: دا نښه یوه ښيي: اول: راسته لاس ته اجازه نه لرئ. دوم: څلورلاره. دریم: لین بدل کړئ. ځواب: څلورلاره. دا نښه یوه څلورلاره ښيي. ۳ پوښتنه: د سړک په منځ کې ژېړ رنګ لرونکی پرې خط څه معنا لري؟ اول: نور موټران تر تا مخکې کیدلی سي. دوم: که مخته موټر نه وي ستا په راسته خوا موټران تر تا مخکې کیدلی سي. دریم: که مخته موټر نه وي ستا پر چپه خوا موټران تر تا مخکې کیدلی سي. ځواب: که مخته موټر نه وي ستا پر چپه خوا موټران تر تا مخکې کیدلی سي. ۴ پوښتنه: د غټ ټرک مخ ته اضافه ځای ولې پکار دی؟ اول: چې ټرک چلوونکي نورو موټرانو ته په فریوې کې لاره ورکړي. دوم: چې ټرک چلوونکي د درېدو دپاره ځای او وخت ولري. دریم: چې نور موټران کرار سي. ځواب: چې ټرک چلوونکي د درېدو دپاره ځای او وخت ولري. ۵ پوښتنه: کله چې تاسو نورو موټر چلوونکو ته ډیر نږدې اوسئ. اول: تاسو نور موټر چلوونکي په قهر کوئ. دوم: تاسو ته ټکټ نه درکول کیږي. دریم: تاسو د لاربندۍ مخنیوی نیسئ. ځواب: تاسو نور موټر چلوونکي په قهر کوئ. ۶ پوښتنه: دا نښه څه شی ښيي؟ اول: څلورلاره. دوم: سړک. دریم: راسته لاس ته ټرن. ځواب: څلورلاره. ۷ پوښتنه: د شپې د خوا موټر چلول ولې خطرناکه دي؟ اول: ځکه چې موټر چلوونکی نسي کولی چې لیرې وګوري. دوم: ځکه چې د شپې د خوا سړک ښویندک وي. دریم: ځکه چې د شپې د خوا موټر چلوونکي ته خوب ورځي. ځواب: ځکه چې موټر چلوونکی نسي کولی چې لیرې وګوري. ۸ پوښتنه: چې هوا خرابه وي، باران وي یا هم واوره وي تاسو باید څه وکړئ چې نور موټران تاسو سم وویني؟ اول: د موټر د دننه ګروپان چالانده کړئ. دوم: د موټر پارکینګ ګروپان چالانده کړئ. دریم: خپل د موټر بطۍ چالانده کړئ. ځواب: خپل د موټر بطۍ چالانده کړئ. ۹ پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: په راسته لین کې موټران باید کرار سي. دوم: چپه لاس ته نسي کټېدلی. دریم: لینونه سره یوځای کیږي. ځواب: لینونه سره یوځای کیږي. ۸ پوښتنه: دا نښه څه معنا لري؟ اول: په احتیاط سره موټر وچلوئ او درېدلو ته تیار اوسئ. دوم: موټر باید ودروئ. دریم: که ضرورت وو موټر ودروئ. ځواب: موټر باید ودروئ. د 8مې برخې پای. ګرانو لیدونکو، که تاسو غواړئ چې نور کالیفورنیا ډي وي پراکټس امتحانونه په پښتو کې وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک پیج مو فالو کړئ.